خپې ابله څوک په لر او څوک په بر را پسې ګرځي. بدن مې داسې ورک دی چې خپل سر را پسې ګرځي. د وخت د پاړوګانو سکا پرې اجازې دي. خپل رور مې راته بې مهي منتر را پسې ګرځي. او زما د مینې ګوټ د عقایدو تبرک دی. دیداره د سبا ستړي لښکر را پسې ګرځي. سلامونه خوږو ستړي مه شئ. خپرونه د ستاینه لومړۍ برخه ده او موږ سره نن شاعر دی په ستاینه کې دیدار یوسفزی چې دی د مسافرۍ ژوند کوي نن سبا او د یو ښه شاعر سره یو ښه نثرنګار هم دی چې ډېر ښه پوسټونه یې چلیږي او خلک ډېر توجه ورکوي. بیا د هغوی خبره هم ډېره مني. نو موږ سره لومړی میلمه چې کوم دی ښه شاعر دیدار یوسفزی دی د سوات سره تعلق ساتي. نن تاسو سره د هغوی شعرونه شریکوو. دغه دویم غزل کې ډاکټر دیدار یوسفزی صاحب موږ سره داسې وایي چې د زړه محراب کې مې اذان وشه بیان ته غوږ شه. زما کیسه یې شروع کړې د جانان ته غوږ شه. څه دی خبر چې تماشه یمه په خپل کلي کې د رانه حسن تماشه غواړي ارمان ته غوږ شه. د پښتنو د ښایستونو تمثیل ځان ته ګوري چې د زرتشو سیالګیري کوي کینان ته غوږ شه. د پښتنو سترګې شوې ګل سینې بې ګله پاتې دا شهادت نوې تمغې راغلی اعلان ته غوږ شه. د خیال په غوږ کې د مالوچو پاغونده کېږدوه د اوازونو له سیرابه ځه ساروان ته غوږ شه. له ژونده خپل انتقام مخلي بل رباب یې راوړو دیدار د نوې ټپې سرګ دی یا قربان ته غوږ شه. دغه یو دوه بیتونه نور په لاس راغلي دي. هغې کې څه داسې وایي ډاکټر صاحب چې ته نوې کال په خپل وخت په راځې زه خو ماښامه دسمبر پاتې یم او یاران مې لاره په هنر بدلوي زه ترې په لاره د هنر پاتې یم. او بیا دې غزل کې رسر څه داسې غږېدلی دی چې رایات شي ستا د یاد مراقبه شم چې رایات شي ستا د یاد مراقبه شم ځان تحلیل کړم ستا د فکر صدقه شم. او ژوند مې څه دی د رباب سور کړی تار دی چې بې حال په تشدد شمه نغمه شم. او ستا حجاب ته مې هم دا تقدس بس دی زه په خیال کې پرده پوخ په کنایه شم. او یو تیاره بل د بهرو په خلکو چم دی نه پوهېږم چې ډیوه کای نشم. او په سر ولې دومره بوج د خوشامد وړې دنګه ونې چې کږې وینم خفه شم. د تګ لاره د بېلتون غرمو نیولې ته جذبه د وریځ راوړه چې شیبه شم. ستا دیدار خو د الهام د برن مارغه دی زړه ته راشه په چغار شه چې دمه شم. په دغه غزل کې موږ چې کوم انتخاب کړی دی دیدار صاحب دی کې داسې وایي چې کو ګل پرې به یې سنګسار کړو احساسات پکاڼو بیا هم شیشه خلک میندې څومره زیات پکاڼو. د پښتون کام د بربادۍ لنډه کیسه دومره ده نیمې اجره پکاڼو نیم جماعت پکاڼو. د جنگ ځپلو ککرونه به خپل ځان پټوي یقین مشته دی چې راځي به دا حالات پکاڼو. او ځان د یاقوت په تله متله ګلنګ جانانه د نصیب خوار دی بدلوي ځان له اوقات پکاڼو. د ایمان تار مې د پردی تسبیح محتاجه نه دی سکاڼې نه یم چې بغواړم نجات پکاڼو. او د سنگ تراش فکر د حسن امتحان اخلمه دیدار ازمایم نن زه خپل کرامات پکاڼو. په دې غزل کې بیا ډاکټر دیدار یوسفزی صاحب څه داسې غږېدلی دی چې د پرهرونو څه د باب دی وشي علاج د درد خانه خراب دی وشي د شهادت تمغې د کور ته یوسه زما د هر مقتول حساب دی وشي.
ما ژوند په سر لکه عذاب راوړی، ما هم په دار کړه چې ثواب دې وشي. د بابړې کافر به وپېژنې چې ځان پیدا کړي خپل نصاب دې وشي. او تن به دې تند لکه ما وسیزي چرته که لار په یو سراب دې وشي. او چې دهشت نه غندي په تورو ټکو ګلی په داسې هر کتاب دې وشي. د پنجو ویر ګڼم الهام د ازل، خیر که وزرې د سرحاب دې وشي. او سپینې کونترې وړي په توره شپېلۍ د محتسبو احتساب دې وشي. او امن دې وځي د کاموس له کوره نوې معنې د اضطراب دې وشي. او دغسې شعرونه نور دي پکې چې پښتون پوهه خوشبويي خپروي. داسې غانټول داسې ګلاب دې وشي. دیداره سود د وخت نیمګړی سرګم ګوتې دې کم دي که رباب دې وشي.